سلامونه ګران هیوادوال زه نن په برلین ښار کې یم. زما هدف د ویډیو دا ده چې انشاءالله نن په افغانستان کې ډېره غمجنه ورځ ده. په کونړ، ننګرهار او لغمان کې زلزلې د خاطره ډېرو خلکو، ډېرو هیوادوالو، ډېرو کوچنیانو او ښځو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. نو هغه زموږ ته ټولو ته مرستې ضرورت لري. نو زه به نن راولاړېږم، د هر ځوان څخه به پوښتنه کوم چې څوک 1 یورو یا 2 یورو په واسي، دا به په ګډه سره په ثبوت سره د ویډیو او د نورو مشرانو سره یو ځای دا روپۍ به هغه خلکو ته ورستو فلحال چې کوم خلک ضرورت ورته لري. نو ماشاءالله دلته نور ځوانان هم دي سر خلاصو، د هغو څه به هم پوښتنه وکړو چې هغه زموږ سره مرسته کوي یا نه کوي. نو ویډیو تر اخر د سره وګورئ. زه نن ګورم چې کوم خلک زموږ سره مرسته کوي تر بلې دوشنبې پورې. اول انسان زه یم، غواړم 50 یورو د خپل طرفه چې زما په واسه دي نورې به م راچوم. اول انسان زه یم، دغه دپاره 50 یورو ستاسې په شاهدۍ سره د ویډیو د هر څه دغه په سره دا دي، دا زه ورچوم خلاص. دا نور هیوادوال څه به هم ګورو چې څوک ښه کوي او خپل مرسته کوي. صحیح ده؟